السلام علیکم. زه انس طارق یم او تاسو سره د حجرې ټي وي د لارې دغه ریپورت شریکوم کوم چې جلیل افریدي تحریر کړی دی. ملک ریاض حسین د بحریه ټاون فاونډر د پاکستان په ریل اسټیټ سیکټر کې یو متنازع شخصیت پاتې شوی دی. هغه څنګه د ملک امیرترین خلکو کې شامل شو، دغه کهانی ډیرو الزاماتو غیر اخلاقی کاروباري طریقو دغداره کړي. د الزاماتو محور دا دی چې هغه د کاروبار تیزولو لپاره حکومتي عہدیداران ته رشوتونه ورکړي چې په کوم کې سیاستدان او جرنیلان هم شامل دي. ملک ریاض په خپل ویلي د خپل فایلونو ته پای لګوم چې کوم حکومت سره نښتي وي. د بیان نه دا ظاهر کیږي چې هغه حکومتي رکاوټونه مالی ترغیباتو سره ختموي. د ملک ریاض بدنوانیو یو مشهوره کیسه آصف زرداری سره تړلې ده. ملک ریاض زرداری ته په لاهور بحریه ټاون کې یو غټ کور په تحفه کې ورکړی چې کوم ته بلاول هاوس ویل کیږي. دغه کور 200 کناله یعنی 50 ایکړه ده. په دې کې بم پروف تعمیرات شوي او په دې کې وړو جزونو ترنوي او د هلیکاپټر د پاره ځایونه هم شته. یو بل غټه تنازع د برتانیې نېشنل کرایم ایجنسی او د ملک ریاض ترمنځ د 190 میلیون پاوند ده. په دسمبر 2019 کې ملک ریاض په دې راضي شوی د کرپشن کیس ختمولو په بدل کې به د 190 میلیون اساسي او د 50 میلیون پراپرټي چې په کوم کې نایټ سورج هم شامل دی به ان سی ای ته ورکوي. خو چې کله دا پیسې پاکستان ته ولېږل شوې نو مسله راپورته شوه چې دا معلومه شوه دا پیسې د ملک ریاض په بلې جرمانې ادا کولو کې استعمال شوي چې په کوم کې هغه ته دا اجازت ورکړی شوی و چې اول نه منی لانډرینګ شوي پیسو نه د جرمانه ادا کی. په نږدې ورځو کې نیب عوام ته غبرګون ورکړی چې په دوبۍ بحریه ټاون کې د انویسټمنټ نه کوي ځکه چې د دې مالک په القادر ټرست کیس کې مفرور دی. فرنټیر پوسټ په خپل صحافتي دیانتدارۍ فخر کوي ځکه چې ډیر مخکې د فرنټیر پوسټ سیلز اینڈ مارکیټینګ ټیمونو او ادارتي بورډ دا فیصله کړې و چې د بحریه ټاون په اشتهاري کاروبار کې به نه شاملېږي. د پاکستان کاروباري خلکو ته د ملک ریاض په کیسې کې ډیر زیات سبق دی. نوي کاروباریانو ته پکار دی د خپل کاروبار کې شفافیت، اخلاق او د قانون احترام ته توجه ورکړي. پبلک اینڈ پرایویټ دواړو سیکټرز ته پکار دی چې د ایتیکل سټانډرډز او د قانون مرسته وکړي او هغه خلک چې د قانون ډانچې ته نقصان رسوي د هغو د احتساب وکړي. دغه ریپورت جلیل افریدي تحریر کړی او ما تاسو ته د حجرې ټي وي د لارې پیښ کو.